سلامونه انجینر صاحبانو ستړي مه سئ، لا دوی ستاسو خاص وي. راځو نن په یو بل پلیلیسټ باندې د واټر ریسورس انجینرۍ په اړه باندې زه تاسو ته ټوله تیوري به وي. تیوري به داسې ګوره په پوهنتون کې مو ټوله تیوري تدریسي خو هلته یو سیکوینس یې نه وي معلوم، موضوعات ګډوډ وي. تاسو کولی شئ دا موضوعات په ډیټیل سره وګورئ کله چې تاسو امتحان ته آماده کېږئ. که چېرې تاسو غواړئ نور اضافي ایکسټرا سټډي وکړئ، انشاءالله په دې کې به تاسو ته ډېر زیات معلومات ورنیسي. مکمل په ډیټیل باندې زه تاسو پرې پوه کوم. چې تاسو ګورئ هغه یو حق چې د انجینري وي هغه کوشش کوو چې موږ ادا کړو او تاسو ورباندې پوه کړو. نو خامخا یې وګورئ، ځان ورباندې پوه کوئ. ګورئ ده کې ډېر شیان انکلوډ دي چې هغه ما تاسو ته ویلي دي په کریکولم یا په کورس پالیسي کې به مکمل ستاسو وي، خو هغه خلص ټکي تاسو ته ویل کېږي، نور په ډیټیل باندې تاسو نه ورباندې پوهېږئ او نه تاسو ځان ورباندې پوهېږئ. کوشش کوئ چې ځان پوه کړئ او څه زده کړئ خپلې څانګې اړوند. که په سیول کې وي هم هایدرولوژي تاسو ته تدریسیږي. ګوره هایدرولوژي خپله واټر ریسورس انجینري ده، په همدغه څانګه ورکې شامل ده. هایدرولیک ده، هایدرولوژي ده، د مضامین فلویډ میکانیکس دغه چې تاسو الریډي وایي. نو کوشش وکړئ دا زده کړئ. نو راځو نن زموږ موضوع چې ده یو انټروډکشن واټر ریسورس انجینرۍ ته کوو. انټروډکشن ټو واټر ریسورس انجینرینګ کې راځو په لومړي قدم کې واټ از واټر ریسورس انجینرینګ. واټر ریسورس انجینري باندې موږ ځان پوه کړو، څه یې کار ده، کوم کارونه ترسره کېږي، کوم شیان ورکې شامل دي، وجې څه ده چې دا موږ وایو په دې باندې ځان پوهیو، او کوم شیان د انجینري له اړخ ورکې موږ پرې بحث کوو. نو په لومړي قدم کې ګورئ تعریف باندې تاسو داسې ځان پوه کړئ. تاسو هر څه میخانیک مه یادوئ، په مفهوم باندې ځان پوه کړئ. تاسو مکمل ورباندې پوهیږئ نو دومره مشکل نه ده، ډېر اسانه ده. ډیفینیشن کې داسې ویل کېږي انجینرینګ برانچ which deal with planning, developing, distribution and management of water resources. ګورئ د خپل واټر ریسورس منیجمنت چې کوم یو مضمون تاسو دغه کې تاسو ته همدا تعریف کېږي او ویل کېږي. دا د انجینري یو اړوند یوه څانګه ده، یعنې ځان ته د هایدرولوژي او بیا په واټر ګور دا اصل کې د سیول برخه ده. سیول عمومي یو انجینري څانګه ده چې بیا د سیول کې چې غواړي څوک تخصص وکړي بیا واټر ریسورس ته ځان تبدیلوی شي. یا په افغانستان کې اکثریت څانګې جوړې شوي دي د واټر ریسورس انجینري. نو دا یو څانګه د سیول انجینري ده چې کوم د اوبو په اړه باندې پلانینګ ترسره کېږي او هغه پلانینګ ته یا د اوبو کوم یو سیستم چې د دې ته پرمختګ ورکول کېږي، عصري کېږي، دا په مختلفو برانچونو باندې ویشي او منیجمنت د اوبو د منابعو کوي. نو ولې دا ډېر مهم ده د شي لپاره، دا اساسي شی ده. اساسي دا ګوره دا موږ چې استفاده ترنه کوو سپورټس اریګیشن لپاره موږ ترنه استفاده کوو، د آبیارۍ لپاره موږ ترې استفاده کوو، د اوبو لګولو لپاره یا اګریکلچر کې موږ ترې استفاده کوو، هایډرو پاور لپاره د برق د تولید لپاره، اربن واټر سپلای یعنی ښاري اوبو رسونه ده، واټر سپلای چې کومه شبکې دي د دې لپاره موږ ترنه استفاده کوو. خپله د واټر ریسورس انجینري په همدې سره خبرې کوي او همدغه کار ده چې موږ دغه منابع د اوبو څنګه موږ استفاده کوو، څنګه منیجمنت کړو او د څه شي لپاره ترې استفاده موږ وکړو، مؤثره استفاده څنګه ترېنه وکړو. هغه لارې ټیکنیکس ټول موږ دلته انشاءالله مد نظر نیسو. بل فلډ کنټرول اینډ انوایرمنټل پروټیکشن ده، کوم د سیلابونو راوتل دي او د چاپیریال ساتنه په همدې کې موږ مد نظر نیسو. مثالونه ډېر مثالونه دي، خو چې کوم میجر مثالونه دي، غټ مثالونه دي، خپل ډیمونه دي د واټر ریسورس چې کومې هغه منابع د اوبو چې دي هغه خپل یو ډیمونه دي، کانالونه دي، رین واټر هارویسټینګ ده، د باراني اوبو برخه ده یعنی او ګراوند واټر منیجمنت ده. انشاءالله په دې کې موږ مکمل په دې شیانو باندې بحث وکړو. ډیمونو باندې بحث کېږي، کانالونو باندې، رین واټر باندې بحث کېږي او ګراوند واټر باندې په ډیټیل سره بحث کېږي. په دویم قدم کې امپورټنس اف واټر ریسورس انجینرینګ. ولې واټر ریسورس انجینري ډېره مهمه او اړینه ده چې موږ په دې باندې بحث وکړو. ګورئ دا ډېر یو اړینه څانګه ده خصوصا په چاپیریال کې
او د واټر ریسورس په منیجمنټ کې دا څنګه ډېر مؤثره ده. واټر از ا کریټیکل ریسورس فار سوسایټي، یو خطرناکه یعنی یو ډېر باریکه منابع ده د یو ټولنې لپاره. یعنی ګوري باریکه معنا دا د کریټیکل یعنی ډېر بحراني ده. که چیرې اوبه ختمې سي هغه ریسورس یې کم سي نو د انسانانو ژوند ټول اوبو پورې تړلی ده. ګور کوم تمدنونه چې رامنځته شوي دي تاسو تاریخ ولولئ ټول د اوبو سره رامنځته شوی ده. له اوبو نه پس دغه سیستم غځېدلی ده. اوس په وچه کې په وخت کې ګوره سیستم ډېر پرمختللی نه و. خلک په وچه کې ژوند نسو کولی. کوشش کوو چې ښاریاتو ته کوم ښاریات جوړیږي، ښارونه جوړیږي، سیټیز، نو هغه ټول د اوبو په څنډه جوړېدل. په اوس حالت کې همدغه ښارونه راغځېدلي دي، وچې ته رارسېدلي. اوس ګراوند واټر نه استفاده کوي. مخکې پخوا په وختونو کې ګراوند واټر نه په ډېره کمه پیمانه باندې استفاده کېدله. هغه په هغو ساحو کې چې هغلته د اوبو ټیبل واټر ټیبل چې کوم یو هغه ډېر اوچت و هلته ترې استفاده کېدله. اګریکلچر اینډ انډسټري د زراعت او د فابریکو لپاره له اوبو څخه استفاده ده. یعنې دا یې مهموالی ده چې موږ ترې استفاده کوو. انجینرینګ اشورنس efficient use د انجینری کوم یو هغه مؤثر او مهمه لاره د استعمال د موږ لپاره چې ډاډمنتیا راکوي د هغې لپاره موږ کار ورباندې کوو. سسټینیبلیټي هغه دوامداره ډول باندې. ګوره دا چې موږ ترې بحث کوو د دې لپاره کوو چې دا شاید موږ مؤثر کړو، دا باید دوامداره واوسي چې معینه اندازه باندې زیات اسراف ورکړو ونه کړو. and disaster mitigation او کومې بدبختیانې یا سیلابونه شیان چې رامنځته کیږي د هغوی میټیګیشن باندې باید چې موږ بحث ځان پوه کړو. یعنې بدیل لارې لکه فلډس و ډراټس و یعنې زیات اوبو راتګ سو، سیلابونه راوتل دي او وچکالیانې دي. پس له هغې نه ریل ورلډ ریلیونس. ګورئ په ټوله دنیا کې چې کوم یو قانون ده چې دا موږ مد نظر نیسو، یعنې یو تر بل چې تړلي دي. اول اربن واټر سپلای لپاره تر پریمانه ډول باندې استفاده کیږي. اریګیشن فار فود سکارسټي د اوبو نه د اریګیشن لپاره د زراعت لپاره ترې استفاده کیږي. منیجینګ سیزنل فلډز دغه موسمي چې کوم یو سیلابونه راوځي د هغوی د منیجمنټ لپاره ترې په پریمانه ډول استفاده کیږي. بل کوم چې دا ټایپ اف واټر ریسورسز دي کوم څو اقسام لري، یعنی کومې ریسورسز منابع د اوبو دي. یو چې دا سرفیس واټر دي. سرفیس واټر کې بیا مختلف شیان شامل دي لکه ریورز دي یعنی نهرونه دي، لیکس دي، جهیلونه چې تاسو په تعریف سره اشنا شئ په یو وچه کې قرار ولري. بل ریزروایرز دي کوم یو غټ سیندونه دي. بل ګراوند واټر دی. ګراوند واټر نه به موږ ګوره دغه څنګه موږ په مکمل په ډیټیل سره بحث کوو. دا یو انټروډکشن ده. اکویفر ده، ویلز دي، سپرینګز دي. اکویفر خپله آخري طبقه د اوبو چې ده د هغې نه به موږ بحث وکړو. کویانو نه به بحث وکړو او سپرینګ کومې چینې چې دي له دې نه به موږ بحث وکړو. بل رین واټر دی د باراني اوبو. دا یو کوم یو منابع د اوبو ده. کین بي هارویسټډ اینډ سټورډ. دغه ساتل کېدلی شي، دا اوبه هم ساتل کېدلی شي. ګورئ دغه ریور، لیکس، ریزروایرز کې چې کومې اوبه راځي دا خپل رین واټر دي. د رین واټر په نتیجه کې دا موږ ته راځي. دا بیا رین واټر په مختلفو شکلونو باندې مځکې ته راځي، هغه باندې بیا جلا بحث کوو. یو کویک کمپریزن چې موږ د دواړو ترمنځ وکړو د ګراوند واټر او سرفیس واټر رین واټر ترمنځ. ګوره سرفیس واټر از ایزلی اکسیسیبل. دغه د ځمکې د اوبو په سر چې کومې اوبه دي ډېر په اسانۍ به ترې استفاده کېدلی شي. بټ سیزنل، خو دا موسمي وي. ګورئ تاسو ما ویلې دا سرفیس واټر ټول د باران د وجې نه د خپل رین واټر دي، خو دا سیزنل دي. په موسم کې بارانونه کېږي، واورې کېږي، ګلۍ کېږي. نو دا واورې چې دوامداره په یو هېواد کې اوبه بهیږي نو هغه به د واورو له وجې نه بهیږي. هر دوامداره ډول واورې ویلې کېږي نو دا اوبه راځي نو موږ ته سرفیس واټر تشکیلوي. خو دا په موسمونو کې په اسانۍ باندې پیدا کېږي. تاسو به عملي د خپل په ژوند کې دا مثالونه کتلي وي، تاسو به ورباندې پوهېږئ. ګورئ بعضې ډیمونه په افغانستان کې دي چې هغه اوبه کمیږي. اکثریت د هایډرو پاور لپاره چې ترې استفاده کېږي بر کمیږي. موږ به هغه ساحه کې موجود ونه اوسو، موږ نه به لرې وي، خو موږ دا محسوسوو په یو ټیم کې برق کمزوری کېږي، یعنې بیخي پرچاوي د برق زیاته وي. نو هغه که پوښتنه یې وکړي وجې څه ده، ټول هر سړی دا وایي چې
چې ډیم کې اوبه نشته. وجه همدغه ده چې هغه سیزنل خبره ده. Ground water is slow replenish but reliable in dry season. Ground water چې دی دا یې وایي په کم پیمانه باندې ترې استفاده کیږي، یعنی هغه ریپلیسمنټ ده په دې سرفیس واټر چې موږ ترې استفاده کوو، خو دا ریلیبل ده، یعنی یو حقیقي منبع ده د اوبو په وچو موسمونو کې. بل کوم یو کمپوننټس اف واټر ریسورسز انجینرینګ چې دي چې موږ به دې نه انشاءالله بحث وکړو، ځان به ورباندې پوه کړو کوم څانګې ورکې هم شامل دي. اول چې دا هایډرولوژي ده، هایډرولوژي کې موږ څه وایو؟ سټډي اف واټر موومنټ، د اوبو حرکت مطالعه کوو، ډسټریبیوشن اینډ اویلیبیلیټي او تقسیمات د اوبو او موجودیت د اوبو په کومو ساحو کې چې وي، هغه باندې به انشاءالله موږ بحث وکړو. مکمل د افغانستان په جغرافیه دي، نړۍ په جغرافیه باندې به وغږیږو. دویم قدم کې هایډرولیکس دی. هایډرولیک خپله هم د واټر ریسورس انجینری یو څانګ یعنی یو بخش کې ویل کیږي. په دې کې هایډرولیکس کې موږ څه کوو؟ فلو اف واټر تھرو ریورز، د اوبو حرکت موږ په نهرونو کې، کانالونو کې او په پایپونو کې مد نظر نیسو. بل چې دا اریګیشن اینډ ډرینیج دی انجینری ده، د اوبو لګولو او د اوبو رسولو انجینری ده، د اوبو د سټور کېدلو. efficient use of water in for agriculture، یعنی په مؤثره ډول باندې د اوبو استعمال په اګریکلچر ساحه کې. او بل چې دا واټر سپلای اینډ سینیټیشن ده، د اوبو رسونه او حفظ الصحه ده. سیف ډرینکینګ واټر، یعنی هغه اوبو چې موږ ترې په څښلو لپاره او د صحت د حفظ الصحې لپاره ترې استفاده کوو، صفا اوبو. او ویسټ واټر منیجمنټ باندې موږ بحث کوو. انشاءالله به د ویسټ واټر منیجمنټ باندې هم بحث ډیټیل باندې یو پلی لیست اپلوډ شي. په بل قدم کې فلډ کنټرول ده، د سیلابونو مخنیوی ده، اینډ ریزروایر انجینری ده، د نهرونو انجینری ده، سټرکچر ټو پریونټ ډیزاستر. بعضې ساختمانونو باندې به موږ بحث وکړو، کوم ساختمانونه چې جوړیږي تر څو د کوم سیلابونه راځي د هغوی د بدبختیو یا د ویجاړیو نه موږ په امان واوسو، کوم ساختمانونو ته موږ ضرورت لرو. او لومړي قدم کې هایډرولوژیکل سایکل، په هایډرولوژي باندې به انشاءالله مکمل ډیټیل باندې وګورئ. د بیسیک پلی لیست تاسو به بحث کوم. تاسو الریډي ګورئ، تاسو په دې خپله بیا عکس کې ګورئ. مکمل د هایډرولوژیکل سایکل ده. اوبه راځي او د باران په شکل، واورو د ګلوي په شکل باندې د غرونو باندې یخو سیمو کې ولیږي. دا سیندونو ته د نهرونو یا د ریزروایر په شکل باندې راځي، انتقالیږي، له هغې نه بیا ایواپوریټ کیږي. ایواپوریشن یا ټرانسپیریشن د باندې په ډیټیل سره بحث وکړو. دا تر سره کیږي، پس د هغې نه بیا بیرته اوبه په ایواپوریټ کیږي، په وریځ بدلیږي، پس د وریځې نه هغه بیا په باران راځي. دا یو هایډرولوژیکل سایکل ده چې کوم د اوبو نه بحث کوي. بیسیک پروسیسز شون موومنټ اف واټر ان د انوایرمنټ، یعنی اساسي کومه پروسه چې د اوبو ده په ماحول کې چې موږ په سترګو وینو، هغه یو له هغوی نه پرسیپیټیشن د باران ده، رن اف ده، کومې د مځکې په سطحه باندې چې کومې اوبو حرکت کوي، انفلټریشن ده، او بعضې اوبو کیږي جذبیږي ګراوند واټر ته. بل ګراوند واټر اوبه دي ایواپوریشن ده، بیرته دا په وریځ باندې بدلیږي او کنډنسیشن صورت نیسي، بیرته ورځي وریځې بیا په باران ته چې کله آماده کیږي هلته بیا کنډنس کیږي. چې کله کنډنس شي، پس د کنډنس کېدو نه باران تر سره کیږي. نو ګورئ، باران تر سره کېدل په یو شي باندې ځان پوهېږي. د ساینس له لحاظه به تاسو ډېر ورباندې بحث وکړئ، خو چې کله اخري نور هر څه ورک شي، تاسو به راځئ چې څنګه د الله خوښې وي هماغسې په هماغه ساحه کې چېرته وغواړي هماغلته باران صورت بیا نیسي. نو دې شي باندې باید چې موږ خپل عقیده هم ولرو، د ساینس باندې هم ډېر اتکا باید ونه کړو. نو بل چې دا امپورټنس کوم مهموالی چې دا هیلپ انجینرینګ پریډکټس اویلیبیلیټي، انجینرانو لپاره انجینرانو سره ډېر کومک کوي په یو پیشنهاد کولو د اوبو د اویلیبیلیټي، یعنی یو پریډکشن کوي، یو پیشګویي کوي د اوبو. پلان سټوریج اینډ منیج فلډز، د کوم ذخیرې چې د اوبو لپاره ډیمونه جوړېږي د هغوی یا د ذخیروي ډیمونه وي یا د هایډرو پاور ډیمونه وي د هغوی لپاره. او منیج فلډز، د اوبو د کوم سیلابونه چې راځي د هغوی د منیجمنټ لپاره. بل واټر ریسورس پلانینګ اینډ منیجمنټ ده.
واټر ریسورس پلانینګ اینډ منیجمنټ کې موږ څه کوو دا منیجمنټ موږ ځان ته ترنه کېږدو دې باندې به انشاءالله ځان ته پلی لیسټ وي. ګولز چې موږ دلته مد نظر کې نیسو اپټیمایز واټر یوز اینډ انشور سسټینیبل ډیولپمنټ. ګوره په واټر ریسورس انجینری کې موږ مهمه خبر سسټینیبل ډیولپمنټ نه. سسټینیبل ډیولپمنټ معنی دا دوامدار پرمختګ. دوامدار پرمختګ معنی دا د ګوره چې په دې اوسنی نسل ترې استفاده کوي د راتلونکي نسل هم باید موږ مد نظر ونیسو دا اوبه زیات استفاده نه کړو په هغه معینه اندازه باندې موږ استفاده کوو. اپټیمایز واټر یوز اینډ انشور سسټینیبل ډیولپمنټ د اوبو کوم یو اندازه چې دا اپټیمایز کو زیاته کوم استعمال او هغه موجودیت دی اوبو د سسټینیبل ډیولپمنټ لپاره دوامدار پرمختګ لپاره باید چې موږ ځان پې پوه کړو. د منیجمنټ او پلانینګ هم دې ته ویل کېږي. بل ټولز چې موږ ترنه استفاده کوو ډیمانډ انالایز باندې هم خبرې کوو. کوم سره ډیمانډ څنګه انالایز کیږي، سپلای اسټیمیشن د اوبو رسولو یو براور موږ تر سره کوو. ریزروای پلانینګ دا د نهرونو پلان کول دي. و مثال کې پلانینګ اربن واټر سپلای هم موږ ویلی سو، یعنی ښاري اوبو رسونه یا کلیوالي اوبو رسونه چیرته چې د اوبو کمښت وي. ان ا ګروتینګ سیټي یعنی په یو پرمختللي ښار کې موږ اربن واټر سپلای موږ کولی شو. اور الوکیټینګ اریګیشن واټر افیشنسي باندې موږ بحث کوو. په یو معین ساحه کې د اوبو په مؤثره ډول باندې استفاده ده چې کوم ځای کې موقعیت ولري. کوم چیلنجونه سره موږ مخ کیږو ان واټر ریسورس انجینری کې کوم چیلنجونه دي؟ اول چې دا واټر سکارسټي ده، اوور یوز ده، د اوبو قلت ده، زیات استعمال ده، اینډ پاپولیشن ده. پاپولیشن یعنی په د اوبو په منیجمنټ کې موږ سره ډیره مرسته یعنی یو چیلنج ده موږ ته چې موږ دا باید چې مد نظر ونیسو. بل کلایمټ چینج کازینګ فلډ اینډ ډراټ ده، اقلیمي تغییر ده. یعنی اقلیم تغییر معنا دا ده چې نظر پخوا وختونو ته اوسني وخت کې بعضې اقلیم شرایطو کې تغییر راغلی وي، زیات سیلابونه راځي یا زیات وچکالیانې وي، د دې اقلیم د تغییر باعث ګرځي. بل چې دا سیډیمنټیشن ده ان ریزروایرز دي، د اوبو ناستېدل، د خاورې ناستېدل یعنی رسوبات په نهرونو کې. اینډ ګراوند واټر ډپلیشن ده، د ګراوند واټر ښکته تګ ده. رسوبات کینی او د اوبو د انفلټریشن مخه نیسي. بعضې کاغذات په نهرونو کې کوشش کوي چې نهرونو ته کاغذات ما انتقالوي، مه ور اچوي، ولې چې هغه د اوبو د انفلټریشن مخه نیسي. کله چې په یو ساحه باندې اوبه روانې وي او کاغذ هلته ولویږي، هغه کاغذ د اوبو د انفلټریشن مخه نیسي. نو کوشش باید دا وسي چې انفلټریشن د مخنیوي کوم شیان چې نهرونو کې وي د صفاصل نهرونو نه. بل چې دا اربنایزیشن انکریز ډیمانډ ده، د ښارونو پراختیا ده او د هغه کوم یو د ژوند عصریتوب ده چې ژوند پرمختللی کیږي، هغه باید چې موږ ډیمانډ یې مد نظر ونیسو. بل چې دا انجینیر مس ډیزاین ریزیلینټ سسټینیبل سولوشن، یو حقیقي او دوامداره سولوشن باید چې انجینران د واټر سپلای په بخش یا نور بخشونو کې ډیزاین کړي. قوانینو نه موږ بحث کوو. رولز اف انجینرینګ ان واټر ریسورسز، کوم قوانین دي چې د واټر ریسورس انجینر لپاره مهم دي. په لومړي قدم کې انالایز واټر اویلیبیلیټي اینډ ډیمانډ باندې بحث وي. انجینر د قانون ځان پوهې کې ډیزاین ډیمز، کانال، اریګیشن سیسټم اینډ سټورم واټر نیټورکس، دا ډېر اساسي خبرې دي. امپلیمنټیشن سسټینیبل پریکټیسز لایک رین واټر هارویسټینګ، کومې پروژې چې وي سسټینیبل ډیولپمنټ کې یا رین واټر هارویسټینګ پروژاتو کې په تطبیق کې باید چې موږ نظر ونیسو. ګراوند واټر ریچارج باندې موږ ځان باندې چې پوه کړو، دا ډېر مهم موضوع ده. ګراوند واټر ریچارج په افغانستان کې ډسچارج ډېر زیات او ریچارج اس شته نه، باید چې ټول مد نظر دا ونیسي او تاکید په دې باندې وسي. او اخري خبره ان فلډ ریسک میټیګیشن ده، د کوم خطرات چې د فلډ نه رامنځته کیږي د دې میټیګیشن باید چې موږ مد نظر ونیسو او میټیګیشن یې موږ وکړو، یعنې هغه عوض یې موږ انالایز کوو. اخري خبره چې دلته موږ باید چې ځان ور باندې پوه کړو، ماډرن ټرینډز ان واټر ریسورس انجینرینګ. خو اساسي دغه اوسني عصر کې
کوم شیان په ټرند کې دي یعنی ډېر په پرمختګ کې دي په واټر ریسورس انجینری کې باید چې موږ په دې باندې ځان پوه کړو دې نه ځان آګاه کړو موږ مکمل ګورئ دلته تاسو په باکس کې ډریپ واټر اریګیشن سیستم ویني په افغانستان کې اوس په ډېره کمه پیمانه باندې مروج شوی ده او ډېر مؤثر سیستم ده بل دا کوم سیستم چې تاسو وګورئ کمپیوټر سره سره وصل دي سټلایټونو په واسطه باندې سنسر یې سره لګېدلي دي د کیمرې هم لګېدلي دي پکې نو دغه شی ډېر باید چې موږ پرمختللي اریګیشن وکړو سمارټ اریګیشن باندې باید موږ ځان پوه کړو جی آی ایس اینډ ریموټ سینسینګ فار واټر ریسورس میپینګ باندې باید موږ ځان پوه کړو ګورئ دا باید خبره ځکه کومه لازم دي ریسرچ باید وسي دې شي باندې ځان پوه سي او کار باندې وکړي فلډ موډلینګ سافټویر باندې ځان پوه کړي ډیسلینیشن اینډ واټر ریوز باندې باید موږ ځان پوه کړو نو دوستان دا و زموږ نننۍ ویډیو چې تاسو ته وړاندې شوله کوشش کوم چې دا ویډیو تاسو ته ډېر په خلص الفاظو کې زه نورې هم وړاندې ګور دغه موضوعات چې کله زه وضاحت ورکوم سلایډونه ډېر کم وي موضوعات ډېر خلص زه کوشش کوم چې وړاندې کړم خو هغه د وخت تقاضا په اساس باندې چې یعنی زه باید چې تاسو ته یو څه ووایم چې تاسو ویډیو ګورئ نو باید ځان پوه کړو ټول په دې شیانو باندې اګاهي په خاطر باندې زه خپل غاړه خلاصه کړم تاسو ورانه پوه کړم نو دوستان دا زموږ نننۍ ویډیو چې تاسو ته واټر ریسورس انجینری په فیلډ کې وړاندې شوله نو دوستانو سره شیر کړئ کوم نوي محصلین چې دي هغوی سره هم شیر کړئ نور مخ نه نیسم ښه وخت ولرئ الله حافظ